ځوان ساینسدان ته دا وخت دعوت ورکوم. دا ډېره ناشنا خبره ده، خو لکه خلک وایي چې ساینسدان دی، د امریکې نه ما ته خلک وایي چې دلته یو ساینسدان هم دی ستاسو پښتون. نو ملګری الماس خان ته خواست کوم تشریف راوړي، تاسو یو څو خبرې شریک کړئ. ستړي مشري ټولو ته، مشرانو کشرانو او ملګرو ته، او د پښتون کونسل کنیډې ډېره مننه چې موږ ما ته دا موقع راکړه راغلی وختو دې پروګرام ته. چونکې زما تعلق د ساینس سره دی، نو ما دا سوچ وکړو چې موږ یو څیز چې کوم دی نو هغې ته پام نه دی کړی په خپل هڅو کې، په خپل تاریخ کې، او کېدی شي زما نظر دی چې زموږ د ستونزو وجه هم دغه دی، هغې کې د هغې سلیوشن موجود دی، او هغه د موږ چې کوم ساینسز موږ کړي دي یا دا پوښتنه کول چې آیا موږ په تاریخ کې داسې دور شته چې په هغې کې موږ ساینسز کړي یا موږ چې کوم دی نالج پروډیوس کړي یا دنیا ته نالج ایکسپورټ کړي یا سم ډسکور کړي. موږ خو 50,000 کلن تاریخ یادو، نو دا 50,000 کلن تاریخ به موږ بیا پوره کوو. د خوشحال خان نه راواخلې تر احمد خان بابا پورې خو زموږ سره ډېر کم وخت جوړېږي که نه، نو بعد باقي دا 50,000 کلن تاریخ موږ په څه ډکوو. دا ډېرې ژورې پوښتنې، دا وړې پوښتنې نه دي، ځکه چې که دغه دور خالي د څېړنو نه یا د ډسکوریز نه یا د نالج پروډکشن نه خالي، نو بیا موږ سره هېڅ یو ذریعه نشته چې موږ خپله پښتونولي ایکسپلین کړی شو. د پښتونولۍ ایلیمنټس چې کوم دي، کوم چې موږ ننګ، غیرت، سیالي، میلمستیا او دود دستور دی، د دې جرړې کوم ځای کې دي، دا به موږ چېرته پیدا کوو؟ دا او خلک کوشش کوي چې زموږ دغه تاریخ خړ پړ کړي. څوک وایي چې دا چې کوم دی نو د جورجیا نه راغلي دي او په ځایي خلکو باندې قبضه کړې ده، څوک وایي دا چې کوم دی نو د رشیا نه راغلي دي. دا ټول خلک چې کوم دي دا بیروني خلک دي، کوم چې زموږ په باره کې دا خبرې کوي او دا قسمه څېړنې کوي چې موږ د خپلې خاورې نه بې ځایه کړي. زموږ چې کوم هیریټیج دی، کوم وراثت دی، هغه زموږ د لاسو نه وژغوري. نو ما دا سوچ وکړو چې تاسو سره یو څو داسې څېړنې شریکې کړم چې د هغې په ماډرن دور کې هم ریلیونس دی، د هغې په ماډرن دور کې هم د هغې ضرورت دی او د هغې انفلوئنس دی په ماډرن فلاسفرز باندې، په ماډرن ساینټسټ باندې، په ماډرن لنګویسټس باندې. او په هغې کې یو میتھمیټکس دی چې په پښتونخوا په دې ځمکه باندې شوی دی 2,500 کاله پخوا، او د هغې چې کوم ډاکومنټ دی هغه په آکسفورډ یونیورسټۍ کې پروت دی، هغې ته بخشالي مینوسکرپټ وایي، ځکه چې بشرالي په کلي کې دا راوتي وو، هلته چې کوم دی نو ډسکور شوی دی. او دې کې الجبره شوې ده، کومه الجبره چې بیا باقي خلکو 1000 کاله مخکې کړې وه، هغه موږ 2,500 کاله مخکې کړې ده. دویم چې کوم نالج موږ پروډیوس کړی دی هغه ګرامر دی. د دنیا لومبی د ګرامر کتاب چې کوم دی هغه د پښتنو په خاوره لیکلی شوی دی، په صوابۍ کې لیکلی شوی دی. د هغه ګرامریم نوم چې کوم دی هغه پنیني دی، او د هغه د سنسکرت داسې یو پریسایز مکمل او کره ګرامر لیکلی دی چې هغه نن چې کوم دی د کمپیوټر ساینس په لینګویجز کې استعمالېږي د کوډ په طور باندې. په دې کې او د پنیني د ګرامر ډېر لوی لاس دی د یورپ په تاټ کې، په یورپین تاټ کې چې کوم فلاسفرز دي، تاسو به نومونه اورېدلي، فردینند ساسور دی چې د لینګویسټ بابا دی، په دې کې چې کوم دی نو جیک ډیریډا دی کوم چې د پوسټ ماډرنزم بابا دی، په دې کې چې کوم دی نو میشیل فوکو دی چې تاسو به نومونه اورېدلي. په دې ټولو باندې انفلوئنس چې کوم دی هغه د پنیني د ګرامر دی. د پنیني د ګرامر نه دي چې کوم دی نو په لینګویجز کې نوي انوویشنز وکړو، نوي ډسکوریز وکړو، نوي لارې ولټولې. خو موږ ته د خپل علم پته نشته دی، موږ نه زامبیز جوړ شوي دي په تیرو کې یو چاته د خپل ځان په باره کې خبره نشو کولی. د دې وجې خلکو زموږ کیسه په خپل لاس کې اخیستې ده، او موږ چې کوم دی نو سیویجز یا باربیرینز انټروډیوس کړي دنیا ته. په دې وجه باندې زموږ 200 کسان وي او 100 کسان وي، چا پروا نه وي زه باربیرینز دي، د دې خو په ژوند کې هېڅ کنټریبیوشن نشته. نو د هغې په زموږ په مرګ باندې ځکه خفګان هم نه ښیي او ځکه چې کوم دی نو هغې ته توجه هم نه کوي.
او دریم کنټریبیوشن چې کوم دی د پښتنو هغه په مایند ساينسز کې دی کوم دی چې موږ نیورو ساينس وایي په نوې ډول کې په هیومن تاټ باندې د انساني ستونزو باندې په انساني فکر باندې چې څومره کار په پښتونخوا کې شوی دی د دنیا په بل وطن کې نه دی شوی او هغه تاټ چې کوم دی هغه باقي دنیا یا خلکو چې کوم دی هغې ته مذهب ویلی دی د مذهب په ذریعه باندې هغې ریجکټ کړی دی هغه کار هغې ریډیوس کړی دی راوړونکی کړی دی مذهبي نوم یې ورکړی دی نو مذهبیانو لپاره هغه اسان کړی چې هغه ریجکټ کړي کفر ورته ووایي او لیفټستان چې کوم دي کمیونستان لیبرالان چې کوم دي هغې یو پریمیټیو کار ګڼي نو په دې وجه یې ریجکټ کړی دی حالانکه هغه کار چې کوم دی نو په هارورډ او په پرنسټن کې نن سبا هغه سټډي کېږي هغه پړاوېږي مایند ساينسز دي کوم چې د انساني فکر خبرې دي د انساني تاټ خبرې دي د انساني تاټ د کوم ځای نه راولاړېږي ایموشنز د کوم ځای نه راولاړېږي فیلینګز د کوم ځای نه راولاړېږي ډیزایرز د کوم ځای نه راولاړېږي جیلسي څه ته وایي کمپټیشن څه ته وایي دا ټول انساني فیلینګز چې کوم دي او تاټس چې کوم دي نو په دې باندې په پښتونخوا کې ډېر لوی کار شوی دی ډېر لوی ډیبیټس پې شوي دي او هغه کار چې کوم دی نو هغه اوس ریپروډیوس کېږي ریپیکج کېږي دوباره په ډبو کې بندېږي او واپس په دنیا باندې خرڅېږي خو دا کار اوس د امریکې په یونیورسټو کې کېږي چې هغه کار چې کوم دی نو سر دوباره لکه څنګه چې پراډکټ په یو ځای کې جوړ شي او پیکیجنګ یې په بل ځای کې وشي او بیا یې په خپل نوم باندې خرڅوي نو هغه کار زمونږ چې کوم کار دی هغه کار دی د امریکې او د یورپ په یونیورسټو کې دوباره په ډبو کې بندېږي صرف نوم پې چې کوم دی نو میډ یا یو اس اے لیکلی کېږي خو کار زمونږ دی د لرغوني پښتونخوا کار دی نو پکار دی چې موږ په خپلو خبرو کې په خپلو څېړنو کې په خپلو ژبو کې دې خبرې ته پام وکړو او دا خبره چې کوم دی دا ډیبیټ شروع کړو کم از کم د دې خبرې څېړنه شروع کړو بحث پې شروع کړو مجلسونه پې شروع کړو کم از کم کوېسچن شروع کړو ضروري نه چې تاسو ته پته وي چې په لرغوني پښتونخوا کې څه شوي دي خو کوېسچنس به کولی شئ چې څه شوي دي چا نه تپوس کولی شئ په دې باندې جرګې کولی شئ بحثونه پې کولی شئ او دا ډېر لوی نالج دی ډېر لوی نالج دی چې زموږ نه چې کوم دی نو ورک دی موږ ته څوک خبره نه کوي او زما په خیال چې کوم یونیفاینګ فیکټر دی په پښتنو کې که د لر دی او که د بر دی هغه به د دغه نالج نه راځي ځکه چې دغلته زموږ د پښتونولۍ د پښتونوالي جرړې دي او کله چې موږ خپل جرړ ته ورسو بیا د بولان نه تر چتراله پورې او د کندهار نه تر اټکه پورې یا یو قام هم د دنیا یو پښتون هم نشي پیدا کولی چې هغه دې ته وهڅوي چې خپل ملک وران کړي یا خپل وطن وران کړي د هغه سپریچوالټي او د هغه تقدس چې کوم دی نو هغه موږ خپله خاوره پورې وتړو د ساینس په ذریعه د میتھمیټکس په ذریعه د لینګویسټکس په ذریعه دلته د خپلې خاورې د اهمیت په ډول کې چې په دې غرونو کې په دې کندو کې په دې دیوالونو کې موږ ساینسز کړي دي موږ څېړنې کړي دي موږ دنیا ته کنټریبیوشن کړی دی نو د دې سره به د هغه د تقدس یوه رشته پیدا شي نو د دې لپاره به بیا موږ ته دا ضرورت نه وي چې موږ چې کوم دی نو دا سوچ وکړو چې دا خپل وطن به څنګه ژغورو هر یو پښتون به دا په هر وخت په هر ځای کې د ستونزو نه ژغوري څوک به چې کوم دی نو چې ډېر لوی قیمت یې ورته نه وي لګولی نو یو پښتون به هم دې ته تیار نه شي چې خپل وطن وران کړي خو هله چې کله د ده فیلینګ د ده اسپیریشنز د ده ایموشنز موږ وتړو خپله خاوره پورې او هغه به د ساینسز په ذریعه باندې کېږي زما په خیال نو زه خبرې ډېرې نه اوږدوم ځکه چې وخت کم دی خو په دې باندې به نور هم بحثونه پکار دي چې وشي او زه هم غواړم چې په دې باندې نور څیزونه ولیکم او تاسو سره یې شریک کړم یا د یوټیوب ویډیو یا لیکچرز جوړ کړم چې تاسو سره یې شریک کړم نو دا به ډېرې ښې خبرې چې مونږ په مخ پوه زه یم چې دا یو ایلیمنټ دی دا خامخا مونږ شامل کړو دا زما ریکویسټ دی ډېره مننه د وخت راکولو او میوزیک چې کوم دی نو انجوی کوئ خوشحالیانې وکړئ او بیا به هم راځو تاسو سره به ملاقاتونه کوو د خیره ډېره مننه پښتونواله به تیندک چلې ونه خورې همدا په پښتونواله به تیندک چلې ونه خورې همدا په پټو سترګو پې تېرېږه د کاله لارې دي